خالقا باد ته په مونږ ګران د خپل زړګي راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی دلته راغلی دی ګلاب ښکلی یو ګل دی که نه سحر گل د گلاب گل د سپرلی راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی الله ورکړی د عزت او ډېر اوچت یې د شان دغه بچې د شیخ طاهر او طاهري راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی خالقا باد ته په مونږ ګران د خپل زړګي راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلی माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह दाव तालिब इल्म मोहम्मद साहब मोहम्मद हमास इस्तासो वड़ाندې نظریه کلام پیش کو زمونږه استاسو د انتظار هغه غړی هغه ختم شوي دغه حضرت صاحب د بیان نه مخکې ټول یو اعلان واورئ ماهانه درس کېږي په رحیم آباد کې انشاءالله په دې میاشت کې په دې را روان 3 تاریخ باندې به بلال مسجد رحیم آباد کی شافور فیاض شیخ سے بارازی ماہانہ درس بگئی مسفقین پر 2 بجے باندې ټول مسلمانانو ته درخواست ہے چې دغه درس قرآن کی شرکت وکړي رحیم آباد بلال مسجد مسفقین 2 بجے ماہانہ درس بگیږي فیاض شیخ سے به انشاءالله فرمائے بلا تاخیر سے دعوت ورکړو خپل یو ګرم میلمه مهمان خصوصي حضرت العلامہ مولانا سمیع الحق پېښوري صاحب دامت برکاتهم چې هغه راشي او موږ او تاسو د خپلو زرینو نصایحو نه چې دی هغه نور لاړو सेट الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن يوم القيامة ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، نن 15 تاریخ د رجب المرجب سن 1442 هجری دا منګو تاسو د ذل سواد منګوري علاقه کې د الله پکور کې د الله د بندګۍ او د الله د رضا د ترلاسه کولو په غرض راجم یو. زه یو څو منټه ستاسو سره په امر د میزبانانو خبرې کوم. دعاو کې چې ما ناچیز حقیر فقیر سره د الله امداد شامل حال وګرځي. هیله لرم چې ماشومان او مشران، عوام او خواص ټول به زما خبره په توجه اورئ او چې کم مرګري ولاړ دي یا ګرځي را ګرځي دې مرګرو ته عاجزانه درخواست دی. دلته د انتظامی حاجت نشتا، دلته د بل منیټره حاجت نشتا. منګه ټول
الله د رضا کولو په نیت د الله کور کې راټولي اچا ته د هیڅ وینا ضرورت نشته خواشه دې خواشه کېنه پاسه بس چاته چې کم ځای مناسب ښکاري هلته دې کیني او توجه ما په ولرئ زه به ستاسو دپاره د الله په در کې دعا ګویم انسانان دو قسم دي یو هغه انسانان دي چې د هغوی ښه صفات ښه نوم ښه اخلاق ښه عقیده او ښه عمل نصیب وي دویم هغه دي چې هغه د بدو صفتونو حاملین دي او هغوی د مقام انسانیت نه پریوتی انسان چې ښه کیږي نو په ښو اخلاقو په ښه عقیدې او عمل ښه کیږي ورنه که نور صفتونه پې غالب شي نو دغه انسان ته انسان ویل حق نه دی قرآن وی دا سپی دی دا خره دی دا د زناورو غوندې دي دا د زناورو نه بدتر دي دا بدترین د مخلوقاتو دي دا شریان د زنده سرو نه دي دا خطابات قرآن حضرت انسان لور کئی کل کلب کل حمار کل انعام بل هم ازل شر البریہ شر الدواب رددناه اسفل سافلین زمان پا عرف کم دا خبر سرگنده دا کله یو سړی تړیاوي لالچي خلک وی سم سپی دی دا سپی نو الله انسان پیدا کړو خو نسبت ورته وشه کله یو سړی قمقل وي سم خر دی خو انسان دی کله یو سړی مکار وي خو سم لومبړه ده کله ډېرې مسخرې کوي سم بندر دی شادوګی ده کله ډېر بهادر وي نو خلک وي ازمری دی کله چې دیندار وي نو خلک وي سمه فرښته ده دا نه فرښته وه نه زناورو دا انسانو خو په ده باندې یو صفت نمایا شي هغه نسبت ورته وشي اوس د ده خوښه ده چې دی په ځان کم صفت غالب کوي سرګندی د ته به هغه مقام ملاویږي د قرآن کریم سبق انسانانو نه بد صفتونه ختمی ښه صفتونه پکې پیدا کوي یزکیهم او دا انسان د انسانیت مقام ته رسوي چې کله انسان شي نو د ده په حسن و جمال قسم کوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د ده په عزت و شرافت قسم کوي لقد کرمنا بنی آدم په ټولو کې ښه انسان بلکې په ټولو مخلوقاتو کې ټولو نه اوچت مخلوق او د ټولو نه غوره د صفتونو حامل هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر اعتبار د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم مثال نشته په هر لحاظ دا کم آیتونه چې مالوستی دي په دې آیتونو کې الله قرآن گواه کوي په اخلاق عظیمه او د نبی علیہ السلام
نون والقلم وما یسترون. قلم گواه دی او چې قلمونه سلی کی دا گواه دی. قلم د ډاکټرانو، د تاریخ دانانو، د سکالرانو، د دانشورانو، قلم د مورخینو، قلم د ملائکو، قلم د لوح محفوظ. دا گواه دی حبیب تلی ونه نه، خو زما د وجې نه دا خلق تا تلی ونه وي. ځکه تا د الله په توره د ټولو الهو باطلو سر قلم کو. تا د یو الله د الوهیت چغه بلند کړه. اوس خلق ستا سپکاوی کوي، معاذ الله ناکام کوشش کوي. خو زه گواه یم، زما قرآن گواه دی، ته لیونی نه. والقرآن الکریم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ته پیغمبری، ستا مقام، ستا حیثیت، ستا عزت، ستا درجه د ټول مخلوقات نه بالا ده. انک لعلی خلق عظیم. د اخلاق سو مور ابي عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها نه تپوس شو د الله د حبیب اخلاق طیبه سو. نبی علیہ السلام فرمایل کان خلقه القرآن. د الله د محبوب اخلاق د الله قرآن. دا ټول قرآن سیرت رسول دی صلی الله علیه وسلم. دی قرآنی اخلاق ہوتا خلق عظیم ویلی کی، چې داغی اتم اکمل نمونہ ذات بابرکت د نبی علیہ السلام کی سرګند. او کله چې قرآن وای د دې خبرې احساس کیږي او دا خبر سرګندی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی من قرأ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاچی قرآن ہوئی داسی شو لکدچی نبی علیہ السلام اولی دا مصحفی قرآن، اغا عملی قرآن، مجسم چلتا پھرتا قرآن. زڑیر تفصیل نشم کولے، خطاسو تا نمونہ پیش کو. داخیری لس سورتونا چی عام طور سر زمن امیان و تمیادی او بس منس پدی باندی کو. کہ صرف پدی لسو سورتونو کے سوچو کہ نهم بتا تا سیرت ملاوش، طول سیرت. کل سیرت نگار چی دا چا سیرت لیکی نو اول دا غسن ولادت اور مقام ولادت ذکر کی. دا فلان پا فلان وقت پیدا ہو، پا فلانی زی کی پیدا ہو. نو علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل. نبی علیہ السلام پا عام الفیل پا مکہ مکرمہ کی پیدا ہو. دلتا دا بیت اللہ ذکر دے او دا واقعہ دا اصحاب فیل پا عام الفیل شوی دا دقی دا نبی علیہ السلام دا ولادت با سعادت کال دے 50 رضی بعد نبی علیہ السلام پیدا شو. بیائی دا قام تذکرہ کی گی دا سڑے دا کم قام ندے او دا قام صفتون دینو لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف. دا ہستی دا قریش نوا، خو قریش دنیا دارو، عزتی پا دینو پا بیت اللہ حیرسی دا دنیا سفری دا دنیا دا پارا بے کولی اللہ دا دین دا پارا و سر وخنو. دا دشمنانو صف صفتونو، دشمنانو صحالو،
د مقابله ته څوک ولاړو هغه څنګه خلق نو سوره ماعون کې دا غي ذکر دی ارایت الذی یکذب بالدین دا دشمنانی د قیامت نه انکاران یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم دا یتیمانان لډی دکی ور کوي ظالمان ولا يحض على طعام المسكين لالچیان دي چا سره خېګړه د دې د لاس نه کیږي مسکین له طعام نه ورکي دشمنان د نبی علیہ السلام د الله د بندګۍ نه غافل دي ويمنعون الماعون معمولی غوندي خیرم د دې د لاس سره چا سره نه کیږي دا شریعت خد دې نبی شان سره د دې پیغمبر او د دې هسته پروګرام سره او د دې پیغمبر انجام سره نو شان د نبی ان اعطیناک الکوثر پروګرام د نبی فصل لربک وانحر انجام د نبی ان شانیک هو الابتر خانو د دې نبی اعلان سره قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون تاسو د الله د توحید نه انکاریان یې زستاسو غوم دي د الله عبادت نکوم چې دلته سجده الله تنوال ته سجده الله تمنات ته هبل ته عزات لا اعبد ما تعبدون دا اعلان دے لکم دینکم ولی دین دا اعلان دے د دې نبی سره د الله د طرفنا وعده صدا او د اخیری انجام صدا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نبی سره د الله امداد دے الله بغلبه فتح ورکی دا د الله وعده ده خود نبی دو کارونه او د وارث د نبی بم دا دو کارونه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا زیاد خلاف چا کړي دي خپلو کړي دي چا چې کړي دي تبا شوه دي تبت یدا ابي لهب وتب ترو تنداري مخالفت کړي دي ماشومانو تاسو خوځه را خوځه ما بالکل توجه ما په لو ساته دا خبري به تاسو لم یادېږي اسانی دي د نبی خلاف چې کم لاس پورته شوه دی هغه لاس تبا شوه دی تبت یدا ابي لهب وتب خمشن اول سو دعوت اول سو حرف آغاز سو مقصد او مرکزی غرض سو قل هو الله احد د ټولو نه غټ میشن دی بیا دوست سوک دے دشمن سوک دے دوست رب الفلق دے رب الناس دے الہ الناس دے ملک الناس دے دشمن خناس دے من الجنت والناس دے تمام سیرت قرآن کریم ادا دا آخری لس سورتون ما در تلنڈو اومی نوی صرف دا سیرت نقشہ میں در تا پیش کر کته سوچ او غور کې نو قران کریم کې الله د خپل حبیب د سیرت نقشه تا واضح کړي دا رسول الله چلتا پھرتا قران دے دیتے خلق عظیم ویلی دیتا خستا لوی غورا اخلاق ویلی نن چې معاشرت تبادا بنیادی وجه د قران نه دوری دا ولري والے دی منګه د الله د کتاب قدر نه دی کړي قدر نه دی کړي چا چې قدر کړو الله غیله قدر ور کړو
الله غیل عزتونه ورکړو. حال دا دی چې دا خو د قدر و عزت کتاب دی کنه. انه وانه لکتاب عزیز. او خلقو بیشک دا قرآن کریم خامخا کتاب دے ډیر ګران اللہ تا، ډیر درون غالب زورور کتاب دے. چاچی دی کتاب سرا نسبت وفا جوڑا کڑا غم شپ درد اللہ کی عزیز. دا غیزتنم دنیا تسرگن، داغ مقام، داغ اخلاق، داغ معاملات، داغ معمولات، داغ لین دین، داغ تعلقات چې د قرآن کریم سره نسبت د وفا لري، دا د انسانیت وی، دا د انسانانو وی. قرآن نه چې لري وی آغا انسان ندے پہ اصطلاح دا قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ دے ڈیر 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 زیاد مہربان. اللہ پا مہربانوں کی لویا مہربانی علم دا قرآن اور دقی علم دا قرآن جوڑی انسان لرا انسان نزکیوی علم القرآن خلق الانسان. انسان خو انسان کی گی پا علوم دا قرآن، انسان کی انسانیت پیدا کی گی پا سبق دا قرآن. اور پا دی باندی گواہ دے دا تمام جہان پا دی گواہ دے چی اخلاق انسانی، مقام انسانی، شرافت انسانی آغا طولنا اعلی دین دا محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. انگریزان چی پا شخصیاتو کتابو نلی کی ماحول ٹھیک نہ دے یار. انگریزان چی پا شخصیاتو کتابو نلی کی نو اول صفت دا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنان ہندو شاعر دے، ہندو دے بت پرست اگویا شو کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا. جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قربان دا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن نے ازدشوی اخلاق، صاحب قرآن نے ازدشوی اخلاق تا انسانیت وی. آغا داسی اخلاق دی چی گوتا پخلا دنیا ورتا حیران دا،
چې دالا څنګه انسانو دا څومره لوی حلم برداشت او د خیر جذبات لرونکي انسانو حدیث کې راځي دا اختر ورځ ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختر د مونږ د پاره د کور وروته لار کی معصومانو یو منډي وی د رسول الله نه چاپی رکیږي غیګ ور کوي امام الانبیاء ور لپ سر لا سنا را کاږي اظهار شفقت اظہار رافت اور محبت و مودت کی اور در رحمتنو سمندر در رحمتنو پا موجونو کی معشومانو لغیگی ورکی یو معصوم لری ولار دے نزدی نرازی قربان دا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا معصوم لید ما تنران ازدیکی گی نو فوراً آغا طرف تروان شولا اور زمکا باندی دی معشوم تکین آستل ورتوی معصوما اے بچیا ولیدہ سی خفو دلگیر ولاڑی نن خدا اختر رزدہ اور استادا جامین خیرنی غندی دی زڑی غندی دی نوی جامی خوشالے اظہار دا اختر دا مناولو کوشش دی ولی ندے کڑے زمازوی آوی ما خوخپلی ابای طویلیو چی مالا نوی جامی راکا لیکن ابای راتوی ما سر نشتا خنو بابا تا بدی ویلو کن بابا میں نشتا ہوئی چرته تلې دی نیم خبر خود دی نورو ماشومانو پلارانم در سره تلیو زما غم تلیو د دی هغه رالل زما رانه دی جهاد له تلیو شهید شو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې تیغیک چاپې رکړو سینې سره جوخ کا اورته بچیا زستا بابا ام دی ماشوم چغه کړ یا بابا لا سنیونی وہ واپس حجری مبارک لرال مورب عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی عائشی تب ارمان کو چی زما بچی نشتا گور داستا بچے نے دا زما بچے نے دته د خپل بچی غوندي نظر کوا دا زمنګ بچی دی خو نن د اختر ورځ د جامې نشته زمنګ دی بچی د پاره جامې پکار دی نو الاولیگا جواب فاطمی لا چې د حسنینو کریمینو د اختر جامې راولیگا اغیب پزړو جامو کی اخترو کی خو زمنګ دا بچی چې نوی جامې واچي د لمخلاصوی نظام التن جامې رالی بلال راغی حضرت صحابه راټول شوی دی ډیر نا وخت شه ډیر انتظار وشو د مانزه تاسو نه راځي نبی علیہ السلام وی کینه دی یتیم جړلی دی چې د نی خندلی منګ د اختر مونږ نه کو یو ماشوم سره دی یتیم جړلی دی چې د نی خندلی ز نه درځم منګ اختر نه کو چې مخلاص ورله وکړل جامې ورته واچولې دی ماشوم چې خپلې دی ښایسته جوړې ته وکتل وی خاندل نبی علیہ السلام د الله سونی و او چې د کور نه وروته نو صحابه لارې ته راوتي دي ولاړ دي
چې دا تماشه ولیدل، الله الله، دا نظاره ولیدا، صحابه چغې کړې، ارمانو کو، هاي هاي ارمان کنن منګه مړه وې، زمنګ بچی یتیمانان وې، او د رسول الله دا شفقت زمنګ د بچو سره وې. انک لعلی خلق عظیم. ته کولی شي تزان لجوامی ګنډلی د اختر په ورځ، تا ته پته ده زما په ګاونډ کې یتیم شته، تزان له انتظام کړي، تا ته پته ده زما په محله کې کونډه شته، تخپل کور ته سوداګانې وړې ډېرې، خو تا ته پته ده چې زمونږ په علاقه کې مسکین شته. تا داسې کړي دي چېرته د کم پیغمبر کلمه وایې، د هغه پیغمبر اخلاق خو وګورئ. ابی په لاره روانه د پنډوکې په سر دی، بچیا فلانی کلي ته کمه لاره تلې ده، ابی راځه زه درته ښیم، او دا پنډوکې ماله راکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابی نه پنډوکې واغسته او روانه یې کړه. لاره کې دی ابی وی ګورا زه د مکې مکرمې یم، خو دلته یو سړی پیدا شوی دی، د عبدالله بچی دی، محمد دی، وی زه رسول الله یم، خو خبرو کې څه جادو دی، اثر دی، خلق ځان ته اړوي، د پلار نیکه د دین نه، د خپلو خدایانو د خدای نه انکاري کوي. زه یریږم داسې نه چې چېرته زما مخې له راشي او ما ته خبرې وکړي او زه د خپل دین نه واونړم، خپلو خدایانو نه انکاري نشم. نو زه خو لاړم مکه مې پرېښوده، ګورې خیال کوه چې تا دوکه نه کي، دا محمد تا دوکه نه کي. نبی علیہ السلام روان دی، پنډوکې اغستی دی، او دا اوس دعوت ورکوي نبی علیہ السلام له. خیال کوه ګورې خبرو کې ډېر اثر دی، چې چېرته یې ویني تختتي اوندرېږي ورسره، خبرې واونري کېنني ورسره، ډېر اثر لري، دا خبرې ډېر اثر لري. چې منزل ته ورسېدله، پنډوکې ورله په لاس کې کېښودو، دی ابی وی ودرېږه زویه، ټولې خبرې ما وکړې، تا خو څه ونه وي، ته څوک یې؟ یا ابی پرېږده دا خبرې، جانې دو راورسېدې، ستا کار وشو، تا ته لاره معلومه شوه، اوس ما پرېږده چې زه ځم. داسې خو دې نه پرېږدم، ستا غوندې ځوان خو ما په ټول عمر کې چېرته نه دی لیدلی، داسې ښکلی ځوان، داسې اخلاق، داسې کردار، اوهو، داسې دې نه پرېږدم. ستا په ابی آفرین، ستا په دادا آفرین، ته د چا بچې، ته څوک یې؟ ای ابی پرېږده دا خبرې، ځه. نه وایي نه داسې نه ځم، ای ښه زه هغه محمد یم چې د چا د یرې نه تا مکه مکرمه پرېښوده. وی ته هماغه یې؟ وی او زه هماغه ابن عبدالله رسول الله یم صلی الله علیه وسلم. ښه نو چې ته یې، نو بیا خو دې خلکو غلطه ویله، اله شابه کلمه راته ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا سبق دی بھئی، دا سبق دی، دا انسانیت دی، دا اخلاق دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ستا اخلاق قرآنی دی، پتارند اللہ دا قرآن چڑھاو دے،
تو مجسم عملی قرآنی انک لعلی خلق عظیم. او مسلمانانو مکی والو چی سس کڑی دی تا کلاغا ہر سشمیر لی دی چی دی ظالمانو کم کم ظلمنا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی. لیکن اتم کال د ہجرت دے ورځ د فتح مکی دا اور چکل دا ټول سنادید مشرکان قریشیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلیم شولا. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی سو کم تاسو سرو سوائے ازار شم قربان شم د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قرآنی اخلاقنا. خلق خبرو وی انت اخینا وابن اخینا تزمنگ رو رے تزمنگ رو آرے رونا درونو سرسکی موخستان داغر ورولے تمکو داغرون دی چپ بیت اللہ کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرے کی صادر چولے دے تاوی 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 حتیٰ کی چید امام الانبیاء ساخ پشوا چا صدیق اکبر تووی فاطمت الزہرا تووی چی بابا در لدی ظالمانو رانی ولے دے فاطمہ رالا ابو بکر راغے پا حرم دا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریوتل اور امام الانبیاء ددی ظالمانو نخلاص کا بچ کا دا ظالمان چی دا ظلم یو حربا دی ند پری خو دے لیکن نن روز رالا نوی چی انتا اخینا وابن اخینا تا زمنگ رو رے زمنگ رو آرے رو رولی در نغوارو رواداری در نغوارو. قربان دا محمد رسول اللہ دا اخلاقنا داسی نوی چی آغورستا چی پا ما گندنا غرزولا آغورس چی زستاسو دا لاسا قطرہ قطرہ زڑا پوخ کو پا باران کی دا بیت اللہ نروانو ما تاسو زما دا قتل پیرادا زما پا تلاش کی وے زما دا وینو تگی وے نن خو گیر شوے اوس بدر سرپو شمنانا. امام الانبیاء فرمائی آغا دا دیار لسو کالو بلکہ دیار لسنا دی بیاہم ظلمنا مخالفتنا ندی پریخو دی دیار لس آغاو آتا دا ٹھول پٹولی یوش کال شویدی 21 سالہ ظلمنا دا ظالمانو اغا مخالفتنا دا ظالمانو ازیتنا دا ظالمانو پدی یو ٹکی ہے ریوی زبدرتا آغا ٹکی حکم چی زمارور یوسف اخپل رونو تکڑے لا تسریب علیکم اليوم. اے سوک دا سشتا چی چاہتا دا وعدہ وینا نی شوی بیام ورسر رشتہ پالی کولی شے تا تا چا کنزل کڑی اسپکا خبر کڑی تالے دعوت نہیں کڑی ستا قدر نہیں کڑی تا تو ادری دلے نہیں تا تے زیپر خو دے نہیں تبیا دا غصر دزڑو محبتن والا رشتہ قائمولی شے. اے تاو ما سر بلا چا سکڑی مکی والو چی رسول اللہ سر سکڑی صلی اللہ علیہ وسلم. لا تسریب علیکم اليوم یقیناً چی آلا ظرف دے بے شکا چی لوی حلم دے لوی اخلاق دی لوی مرتبہ دا
چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته وی لا تسریب علیکم اليوم لیکن محمد الرسول اللہ کے کیا کہنے. رونو د یوسف سراغ سره ندی کړي کم چې د مکه خلکو د محمد سره کړي صلی الله علیه وسلم. اغم کمال دے چې لا تسریب علیکم اليوم لیکن د دې خبرې خو ناشنا مقام دے دا خو عجیبه خبره ده چې رونو د یوسف سره قطعا آغا ظلمنا ندی کڑی کم ظلمنا چی محمد رسول اللہ سرا زیاتی د مکی خلقو کڑی دی لا تسریبا علیکم اليوم. وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم. پوئے گئے پوردو پوئے گئے. وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم. غنی و گدا کا وہ پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل. اولی الامر یعنی رحیم اور عادل وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے. محبت کے یوں قابل غور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. عمر یاد ہی کر. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ سخاوت کے عظیم جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی طائف تلاش خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون.
इन्नका ए हबीब बेशक लअला खुलुकिन अज़ीमिन तो खुद अखलाक आली और अज़ीम और मुजस्समे स्तागुंदी किरदार स्तागुंदी अखलाक और सिफात माँ पखपल मखलूक की चाल नदी वरकड़ी ज़रब्बे करीम गवाए माँ चित पा अखलाक अज़ीम और आगा अखलाक अज़ीम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किताबुल्लाह दे कुरान करीम दे नन के इंसानियत वाले मुआशरा द उनसो मुहब्बत वाले रवादारी वाले मवद्दत राफत मुहब्बत और खुशहाली वाले जान ला जहान ला नुला स्वा चौद अल्लाह कुरान ला स्वा चौ दा सबक दे दा अखलाक अज़ीमो जमा मुर्शिद चलासी बाबा वही का ज़ामिने जाहे मुसलमान क्या ये वो कुरान नहीं, हाँ ये है वो कुरान मगर कामिल तेरा ईमान नहीं। एक होकर तुम हमा हबले खुदा को थाम लो, नसरत मोमिन बता क्या वादे रहमा नहीं। देखता हूँ मैं कफ़े मुस्लिम में हर एक चीज़ को, आमिले कुरान नहीं है इसलिए ज़ीशा नहीं। दा कुरान अखलाक अज़ीम दा दे इंसानियत सबक दे कदा नहीं दिया इंसान खो इंसान न दे। मुबारक शाह बचो मो कुरान हुई बे मुबारक शाह अल्लाह मो खुशाल का बचो मो कुरान हुई। दा कुरान मो जान ला ख्वाख दे, जान ला ख्वाख दे जमा दे द रब ज़ात कसमी जमा द हर चीज़ न ज़ियाद ख्वाख दे। स्ता ख्वाख दे द अल्लाह कुरान बिया बवर तकीने दर्स द कुरान चिकीगी हाजिरे गए बा दर्स द कुरान तबा केने का न द अल्लाह किताब ला कीगी का न दर्स द कुरान दलता तर्जमा कीगी। ओहो हालात खूब पदी खकीगी कनो, हालात पदी खकीगी भाई वादा ओके। मौलाना साहब कारी से मुहतरम कुरान न बगैर जमंगा बला लारा बला चारा नश्ता। जमंग दगई मिशन दे दगई कार दे दगई मेहनत दे ए जमा चिदा सुमर उमर शा खपके गए मा अल्लाह मो मलामत मका और ज़च सुमरज ज़ैनो तले दा पकिड़ुम बेज़े च दर्स द कुरान नकी जमा द जिंदगी जगर जिंदे मा ज़हरा हफ्ता पर ज़रगुन मीला सफ़र को हर हफ्ता तो ज़रगुन मीला जमा सफ़र अदी मरगरो तमियू विज़ा अल्लाह पमा एहसान दे जमा पचा लिहाज में शर्त चिलार शु दश्ती वी मेरी वी गुरुनवी जंगलुनवी हर ज़ैद कुरान दर्स मदरसा न वचत न यो वलीद अल्लाह प काबल ग्राम की तीर शवे द्रे काले प यो गटा द कुरान दर्स करे बेखेस्ता जुमात दे खुले जुमात दे वली दर्स नश्ता द्रे काला बारान बवरीदो चुटी बकेदला छत नो द्रे काला प यो गटा सुपरुन तले माता गयो खा अल्लाह द कुरान दर्स बकेदा तवसर खुले जुमात खुले माहौल खेस्ता खलक दा टूल द कुरान आशिकान पदी महल्ला की दा टूल मुसलमानान दी दा अल्लाह प कुरान मयन दी हालात पदी खकीगी हालात पदी समीगी तासो प खराब हालातों के दा कुरान दर्स वाले प्रे खाव दे पदी खो हालात समीगी दा खुदा अमन जमानत दे दा खुद इंसानियत सबक दे दा खुदा अखलाक दर्स दे
زما بدر نگیله او خفګانی زما بدر نگیله او خفګانی لازمن چې دا پروګرام ززم چې تاسو مشوره کې نولی او د قرآن د درس د شروع کولو فیصله کړي چاپلوسی نشم کولی بدادا ډیره بدادا ډیره بدادا ډیره بدادا څومره خوان بو چې نن د دې ماشومانو په سرونو پټکی دي چې د باباګانو په سرونو پټکی وي دا ناظره ویلا دا ترجمه ویلا څومره مزه بو زمو خو پہچان دا دے زمو خو مرګرتیا پدی دا والله لازم ماته یو مرګری وی ته زما تپوس نه کې مې ته درس ل ناراضي ډیر نږدې مرګرو مې ته درس ل ناراضي وی درس نه علاوه خو زما ستا سره رشتہ دا مې ایس نشتا دا ای خیالستو محالستو جنون زما رشتہ و دوستی پدی دا پدی قرآن دا خو زمان پہچان زاغ چترال اخیری سرگرم چشمی تتلم دا بدخشان بونڈری وا طول اسماعیلیو یو جماعت دا مسلمانان میں جماعت تا موزل لارم مولی صاحب نو میں چرت دے وی کور دے میں ملاقات کول غوارم مولی صاحب راغے تعارف ہوشا زپی خور نراغلیم ماوی تاسو سوک وی زد کراچے دے و مدرسینم واغست داغے نفارغ میں اچھا یہاں تو کفر کے درمیان اللہ کا گھر آباد رکھا آفرین مجھے آپ سے ملنے کا شوق اسی لیے پیدا ہوا چې د اسماعیلیو په کلی کې چې ټول آبادی د کافرانو د جماعت شتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کوئی محنت ہوتی ہے د کفر خلاف د اسلام سے خدمت کیږي ماتویا او ماشومانو ته قاعدم خودلی کیږي ناظرم خودلی کیږي د حفظ کلاس مشتا سمنګ سره د بهر نه واړه راځي کله کله سخلق راشي هغې ته تعلیم هم کیږي میں دا قرآن درس کیگی دی مولانا سے محترم نہ یوکڑا نہ بلکڑا ماتوی آپ اشاعت التوحید و سنہ والے بہت متشددین ہو میں آپ کو کس نے کہا کہ میں اشاعت التوحید و سنہ کا ورکر ہوں یہ آپ نے درس قرآن کی جو بات کی یہ اشاعت والے ہی کرتے ہیں مرگرو تمیوی ہوا ہے الحمدللہ اللہ پدی غرونو میرو دشتو کی زمن تعارف پخپل قرآن جوڑ کھڑے دے من خلق پس پی جنی دا اللہ پا قرآن اے مولانا سے سوال در تکوم زما پا ارمانونو کی طولو نلوی ارمان دا دے زارمانی ما لوی ارمان میں دا دے چې کم ورځ مړ شم خلک تپوسو کی څوک مړ دی هغه د قرآن نوکر مړ دی بچی دا آواز وشي هغه عرض دی چې د قرآن دعوت به ورکو قرآن آیتونه به وي خلکو ته به مینتونه کول هغه مولانا صاحب هغه د قرآن نوکر مړ دی بس دا مې لوی ارمان دی چې زما د ورځ د مرګ وي او د خلکو په خوله د الله د قرآن ټکي دلوی ارمان دے اللہ دے دغا ورځ وخی چې موت راضی فلا تموتن الا وانتم مسلم راضی را روان دے خو چې زمن تعارف د الله په قرآنی کون آیا قرآن کا نوکر آیا اللہ دے کتاب خادم دام ډیر لوی کار دے ماشومانو تالف با تاسا ویل دا وړو کې کار نه دی خود دی قام کلی حق دے دیل د انسانیت سبق د ایمان سبق د الله په قرآن کې دی موږ به د خپلې ذمہ دارۍ احساس کوو امید لرم چې زما دا خبرې چې په اخلاص بناوي په تاسو به ښې لګېدلي بدې به نه لګېدلي نور زما او زما د الله معامله ده
که ته خوشحاله که ته خفه زما د خپل رب په در کې د هغه رضا مقصود او مطلوب امید لرم چې تاسو په دې به خفه نه خو مینت درته کوم فوراً درس قرآن شروع کړه فوراً د الله د قرآن درس شروع کړه دا لومبی ځل دی چې زما په یو مسجد کې بیان دی او هغه مسجد کې د قرآن درس نشته دا لومبی ځل د احبابو ها غیار پرېږدی احباب یادم تو خو زما ځانې ته خو زما ځانې زکه په تا دردېږم څنګه چې په ځان زیرېږم تاله هغه څه خوښوم چې څه ځان له خوښوم والله زما قرآن د هر څیز نه زیات خوښ دی تالم دغه خوښوم چې تم قرآن ته ناست دا مسلمانان ایمان د قرآن نه زده کي که به داسې کنه اللهم قونا فی رضاک وخذل الخیر بناسیتنا واجعل الاسلام